چمپین ټراپۍ ته د افغان لوبډلې نوملړ اعلان شو. اتلانو جام ته د افغان لوبډلې پر نوملړ غبرګونونه او توندې نیوکې. خلک خفه دي که خوشحال؟ جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن ما هم افغان کرکټ بورډ د راتلونکي پړاو چمپین ټراپۍ یا اتلانو جام سیالیو ته خپله لوبډله اعلان کړه چې ورسره هم مهاله په دې لوبډله پراخې نیوکې وشوې، خو یو شمېر کرکټ څارونکو ستایلې ده. په دې لوبډله کې د توپ وهونکو په برخه کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، لوبډل مشر حشمت الله شهیدي، رحمت شاه او اکرام علي خیل شامل دي. په ټول چارو لوبغاړو کې محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان او عظمت الله عمرزی غوره شوي دي. د سپینرانو په منځ کې د نور احمد لکڼوال او علامه محمد غضنفر نومونه غوره شوي دي او د چټکو توپ اچوونکو له منځه فضل حق فاروقي، نوید زدران او فرید احمد ملک غوره شوي دي. په احتیاطي لوبغاړو کې بلال سمی، ننګیال خاروټ او درویش رسولي شتون لري. مجیب زدران چې تازه د ټپونو روغ او بیرته کرکټ ملي لوبډلې ته راستون شوی اوس په دې نوملړ کې نشته او د کرکټ د ټاکونکي ډلګۍ مشر سلیمان خیل ویلي چې هغه اوس مهال د اوږد فارمټ لپاره فټ نه دی او د ډاکټر هغه نوټ کرکټ بورډ ته سپارلی چې پکې مجیب زدران د یو څو میاشتو لپاره له اوږد کرکټ کولو منع شوی دی. په حواله رسنیو یو شمېر هیوادوالو په کرکټ بورډ تور پورې کړی چې یو ځل بیا یې د وړ لوبغاړو په حق کې سپینسرګي او ظلم کړی دی. دوی ویلي چې په دې لوبډله کې د درویش رسولي پوره اړتیا وه او هغه باید د ګلبدین نایب پر ځای غوره شوی وي او د درې الراونډرانو په شتون کې د ګلبدین نایب غوره کول ظلم دی. بلخوا یو شمېر نور کرکټ څارونکي بیا وایي چې په دې لوبډله کې د سلیم صافي او بلال سمی څخه یو یې هرو مرو د فرید ملک پر ځای غوره شوی وي. بلخوا یو شمېر نور کرکټ څارونکو د کرکټ دا اوسنی نوملړ ستایلی او په وینا یې چې غوره او پیاوړی نوملړ ټاکل شوی دی. خوږو ملګرو، ستاسې له نظره په دې لوبډله کې باید کوم لوبغاړی کېنول شوی او کوم لوبغاړی باید اخیستل شوی وي په کمنټ کې ضرور راسره ولیکئ. له ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه.